دوستانو یو سړی و چې د هغه نوم عبدالله و. عبدالله په مالي حالات سره ډېر مسکین و. د ده یو زوی و چې پر ده باندې ډېر ګران و. یو ورځ دا زوی عبدالله ته ډېر ضد وکړ او عبدالله ته یې وویلې چې بابا ما ته سایکل راواخه. عبدالله خو یو ورځ دوې دا زوی منع کړ چې نن یې دراوړم سهار یې دراوړم، لیکن دا زوی یې ډېر ضد شروع کړ او عبدالله ته یې وویلې چې بابا ما ته به نن خامخا سایکل راښیې. عبدالله اخر د زوی څخه ډېر تنګ سو او زوی ته په غصه باندې وویلې چې زویه ولاړ شه، زه ته د سایکل نسم دراخیستی، زما سره دومره پیسې نسته. دا زوی په ژړا سو او یوه خوا ته ولاړی. لږ ټیم بعد دا زوی برته د عبدالله خوا ته رالی او عبدالله ته یې وویلې چې بابا ته زما پلار یې، چې زه تا ته د سایکل د نه ووایم نو زه به چا ته ووایم. دا خبره پر عبدالله باندې ډېر سخت اثر وکړ او دی ډېر په سوچو کې سو او بیا د زوی سره واده وکړه چې زوی زه به تاله خامخا سایکل راوړم. بیا لږ ټیم تیر سو، عبدالله پیسې سره جمع کړې او د زوی دپاره یې سایکل واخیستی. نو ګرانو کتونکو، ډېرې داسې موقع راځي چې موږ تاسو ته داسې ښکاره کېږي چې زموږ دعاوې نه قبلیږي، لیکن چې کم وخت موږ الله په حضور کې ژړا شروع کو نو د الله د قبولیت په چشمه کې هلچل ضرور پیدا کېږي. نو ګرانو کتونکو، د خپل الله سره او د خپل مالک سره دعاوې په دا یقین باندې موږ تاسو وغواړو چې الله پاکه ته ډېر غفور او رحیم ذات یې، او الله پاکه موږ چې ستاسو دعا نه وغواړو نو د چا سې وغواړو، موږ یې ستاسو غواړو. په خپلو الفاظ کې لږ تبدیلي راولو، لږ عاجزي راولو، الله پاک به موږ تاسو دعا ضرور قبلوي. امید لرم دوستانو چې دا ویډیو به تاسو ته خوند درکړي. د هغه رقم مزیدار ویډیو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. وسلام.